ارشک ته حساب لیکل ور زده کول 1 2 3 ورته زده کړي وو بیا تر شپږو پورې حساب ورسره ولیکلو هغه نور وروسته د هغې نه ارشک خپله کوشش کړی دی د سطح نه د لوبو د شیانو نه یې د یو رقم تعداد دي هغو نه یې ټول هغه زده کړي دي نو بله ورځ کېناستلو تر 10 پورې موږ ته لیکل وکړل اوس به وګورو چې ارشک تر 10 پورې د نن ورځ تر کومه پورې لیکل کولی شي تر شپږو موږ ور زده کړی وو نور د وروسته د ارشک خپله لیکلي دي زده کړي دي ارشک جانه ولیکه 1 آفرین 2 آفرین 3 آفرین 4 آفرین 5 ولیکه داسې په یو بل سیسریخ مه لیکه ښه آفرین ولیکه 6 دلته وړه وړه یې ولیکه ښه آفرین زه به ورق وړم دلته ولیکه 7 یې سره سم منظم یې ولیکه ښه 7 نه داسې نه ارشکه سم ولیکه د زړه سره سم ولیکه 7 سم دلته ولیکه 7 څه رقم لیکل کېږي اول بیداشي او بیداشي آفرین خدا دې ډېر غټ ولیکو د زړه سره چې نور ټول شیان ته ځای پاتې شي تر 10 پورې ته لیکل کوې 10 پورې ښه 8 ولیکه وړه ډېر وخت خپل زړه باندې لیکل کړي آفرین یار بیا ته ولیکه یار بیا ته ولیکه دلته دا دې ډېر شی ولیکلو یو بل اتم ولیکه وړ ولیکه وړ ته خبر بچو یې ولیکه آفرین وینې دا دې ښایسته ډېر ولیکلو 9 ولیکه 9 ولیکه 9 ولیکه آفرین لږ 2 خطه یې ولیکه ورسره ښه دا یو 10 ولیکه 10 ولیکه 10 ولیکه ورقه به واړې وو بل دلته سم منظم یې ولیکه ارشکه 11 ولیکه بیا اولینه ته وګورو اولینه ته ویډیو وګوري اولینه یوه جلکۍ ده په یوټیوب کې چې هغه د ډېره خوښیږي آفرین 12 ولیکه خو ډېر غټ نه ارشکه ډېر غټ نه وړه وړه ولیکه 12 ولیکه آفرین 2 آفرین 11 ولیکه وبخښئ 11 ولیکه ارشک جانه آفرین وړو ته مهمه دا ده چې تاسو شیان لیکل زده کړي وروسته د هغې نه بیا منظموالی بیا خپله دوی پوهېږي ورباندې 14 ولیکه آفرین 4 ولیکه اوس ورسره 14 څه رقم لیکل کېږي ډېر ښه آفرین راشئ اندوخه ته آفرین خدا شکرانې ښه 15 ولیکه دلته 15 ولیکه 15 سم ولیکه که هغه خراب شوي بل ځای کې ولیکه نه دلته یې ولیکه دغه ته 15 ولیکه 15 ولیکه ارشکه 15 ولیکه آفرین 15 څه رقم لیکل کېږي ته ماما ته 15 وښیه نه 15 څه رقم لیکل کېږي ارشک 15 څه رقم لیکل کېږي 15 ولیکه یو ولیکه بیا 15 یو آفرین 15 آفرین ډېر ښه ډېر ښه ډېر ښه آفرین 14 ولیکه 14 یو زیستین یو شپږ موږ باید ارشک سره په هالنډي باندې لیکل ورته ور زده کړو ځکه چې ارشک په مکتب کې هالنډي ویي یو شپږ 0 نه یو شپږ شپږ ولیکه همدغسې پورته ولاړ شو آفرین آفرین 11 ولیکه او 17 او یو 7 آفرین
و دا رقم ته لیکل کېږي خو لږ داسې ساري ما ورکوږه د ځای ښه یو ولیکه اووه ولیکه اووه څه رقم لیکل کېږي آفرین آفرین څومره ښه شوی اوولس ولیکه اتلس ولیکه اتلس ولیکه اختین اختین یو اته اول یو بیا اته آفرین آفرین نخنتین ولیکه نولس نه ولیکه نه آفرین شل ولیکه دوه ولیکه صفر دوه آفرین خو لږ نږدې ولیکه دوه یا بېرته شل بیا یې سره ولیکه ښه شی ولیکه تر دغې دوه اول دوه ولیکه بیا صفر اول دوه ولیکه بیا صفر ولیکه بیا ولین او یې ارشک ماته ډېر ښایسته شل لیکلي دي ته ولیکه چې هغې نشي لیکلی هغه هم زده کړي ښه ورته شل داسې ولیکئ آفرین د نول صفر دی دوه ولیکه آفرین ارشک تر شلو پورې حساب زده کړی دی خو تر اوسه پورې د سم منظم ډېر نشي لیکلی چې همداسې په یو ردیف کې ولیکي هغه بیا وروسته کوشش ورباندې وکړي او لږ مکتب کې کوشش معلم ورسره کړي نو دا د ارشک جان ډېر تکړه دی ماشاءالله هغه وکړه های فایف وکړه آفرین ډېر تکړه یې ارشک ډېر ښایسته تکړه او ارشک آفرین ارشک خدای په امان شئ تر بلې ویډیو بای بای